مالک ابن دینار بزرگ دی، خو په ابتدا کې بزرگ نو، یو فوجیو، یو شرابیو، بد کردارو. یو وینځه وا او هغه وینځه سره د مینه وا، د هغې نه بیا یو ماشومه لور پیدا شوله. هغه لور د ده خوښه وه، تقریبا 2 کالو ته ورسېده. هغه ماشومه هغه په غېږ کې وه او شراب به څښل. کله کله به هغې ماشومې د شرابو ګیلاس له سپېړه م ورکړله، ګیلاس به د ده نه توی شو، قار به ورته، خو ماشومه یې خوښه وه نو قار یې ورته نه شو کولی، شراب به په ده تویدل را تویدل. نو دا ماشومه چې پورا د 2 کالو شوه نو مړه شوه، ماشومه مړه شوه، ډېر ورپسې خفه و. یوه شپه د جمعې شپه وه، د شعبان 15مه وه، ماسخوتن مونځ یې نو کړی او شراب یې څښلي. د شرابو په نشه کې وده شو، خوب یې ولیده. خوب کې ویني چې قیامت دی، خلک د قبرونو نه راووتل. مالک ابن دینار هم د خپل قبر نه راووته، میدان حشر ته روان دی. شاته وکتل نو پسې داسې کشکش کېدل چې ویې کتل نو یو لویه اژدها، یو غټ مار ورپسې و. ده چې ورته وکتل نو دې ته ویرېده، نو دې داسې ګړندې شو، منډه ته وایي د دې اژدها نه تښتي. او چې څونه منډه وایي نو هغه رفتار کې اژدها هم ده پسې روانه وه. یو بوډا سړی سپینې جامې اغوستې دي، مخې له راغې نو مالک ابن دینار ورته چې مشره دا بلا را پسې ده، ماته خلاص کا. نو هغه مشر ورته وایي چې زه کمزوری یم او زه دې د دې نه خلاصولی نه شم. خو دغه مخامخ ډیری ده، دغه ډیری طرف ته لاړ شه، تخته په تیښته ځه او دغه ډیری طرف ته لاړ شه. دی ګړندی روان دی، هغې ډیری په ځای بلې ډیری طرف ته په منډه دی او بلا ورپسې ده. دغې ځای کې د هغې ډیری د پاسه تیزې تیزې لمبې د اور، لکه چې د جهنم لمبې ښکاري. دی هغه اړخ ته روان دی، ناګهانه آواز وشو واپس شه، ته خو جهنمي نه، واپس شه. نو دی د هغه اړخ نه واپس شو او بل اړخ ته په منډه دی او بلا بیا ورپسې ده. هغه سپینګیري بیا راغی مخې له دی، بیا ورته چې مشره وختي مې هم درته ووې، بیا درته سوال کوم چې د بلا نه مې خلاص که نه، ورته په ژړا شو. وی زه دونه کمزور یم چې د دې بلا مقابله نشم کولی. او دغه مخامخ ډیری د هغې ته ورځه. نو داسې مخامخ ډیری طرف ته دی بیا ګړندې روان دی، بلا ورپسې ده. دی کې یو آواز وشو، ای د مسلمانانو امانتونو راوځئ، مصیبت زده ته بلا نږدې شوه. نو هغه ډیری د پاسه یو مکان دی لوی، او د هغې کړکۍ دي او کړکو ته پردې ځوړندې دي. د هغې نه ګڼ تعداد کې ماشومان راووتل او دی ګړندې روان دی، منډه وی بلا ورپسې شاته ده. بیا آواز وشو، د مسلمانانو امانتونو ټول راوځئ، مصیبت زده ته بلا ډېره نږدې شوه، اژدها نږدې شوه. دی کې نور بې شمېره واړه هم راووتل او د تلې د چابړي په شانتې یو شی دی او په هغې چابړي کې د ده هغه ماشومه ناسته ده، کومه چې د 2 کالو ماشومه مړه وه هغه ناسته وه. او هغې چې وکتل نو چغې کوي دا خو مې بابا دی، او ډېره په تادی باندې د ده خوا ته راورسېدله او په یو لاس یې هغه بلا له دیکه ورکړه، هغه یې لرې وغورځوله او په بل لاس یې دی ونیوه او د تلې چابړي ته یې بره را وخېجو.
هغه د تلې چابړي کې دیم کې ناستو دا ماشوم رااله ورته په غېږ کې کېناسته او بیا په مزه مزه دله په ګیره لاس واو د ده ساتله راتله بې حوصلې هغه ورته بابا په حوصله شه بس اوس ته په امن شوې تا ته بلا نشي را رسېدی نو دی ورته وایي چې دا بلا څه شي و نو هغه ورته بابا دا ستا بد عملونه دي الله ته اژدها جوړه کړه بلا یې ته جوړه کړه ستا بد عملونه دي او تا پسې په تیزۍ را روانو ته جهنم طرف ته روان کړی وي او تا ته آواز شو چې ته جهنمي نه دی بل اړخ ته شه او دا بوډا سپینګیري سپینو جامو والا دا ستا نیک عمل دی خو ډېر ضعیف دی او کمزوری دی دا ستا نیک عمل خو کمزوری دومره دی چې دغه اژدها یې دله تنبولې نه شوله بیا ورته وایي چې الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله آیا په دې مسلمانانو باندې دا وخت راغلی نه دی چې د دوی دا زړه نرم شي د الله ذکر دپاره د الله حکمونه منلو دپاره د دوی دا زړه نرم شي دا وخت لا نه دی راغلی دا دی ورته چې بچې ته خو ډېره واړه مړه شوې وې تا له قرآن درځي او د دنیا د خلکو نه ډېر ښه په قرآن باندې پوهېږو و تاسو هم دې قرآن ته خیال وکړئ او په قرآن باندې عمل وکړئ نو د آدم علیه السلام د پیدایش په وخت کې د هر انسان نه وعده واغشته چې الستو بربکم قالوا بلا اوس دغه وعده پیغمبران هم یادوي درته خو د هغې نه پس هم انسان په غفلت کې وي نو چې کله دی د غفلت نه را بیدار شي بیا دی وایي چې یاره ما کار نه دی کړی نو ملامته عمدې به وي نو دی مالک ابن دینار ته الله توفیق ورک په خوب کې یو تنبیه ولا ورکړله بیدار یې که چې اوس هم وخت دی توبه وباسه نو هغه په صدق توبه وویستله او د صدق توبې نه وروسته یو نیک ولی الله او بزرګ ترېنه جوړ شو چې دته ابن دینار ولې وایي د ملنګۍ ژوند یې شروع که هغه شاهانه د عیش عشرت هغه وخت بدل شو یو فقیر او ملنګ او د الله عبادت به کو یو ځل په کشتۍ کې کېناسته نو کشتۍ والا کرۍ غوښتله دی ورته ما سره څه نشته کله کله کشتۍ والا کې عمر څنګه خلک پیښېږي نو ای بابا چې پیسې نه راکې نو سیند ته به دې وغورځوم جوړ دی په غېږ کې ونیو سیند ته یې غورځوم نو دی ورته یې پرېمېده پیسې در کومه څنګه وایي چې زور د باندې راغی اوس پیسې راکې او که نه راکې شته را سره هسې وایي چې فقیر یم او ملنګ یم او نشته دی ورته یې پرېمېده در کوم دله نو پرې یې ښوده وی ای د دریاب مخلوقه ماله لږې پیسې راکې چې د کشتۍ والا له ورکم د سیند نه به یو کب را پورته کېده او خولې کې به یې د سرو زرو اشرفۍ نیولې وه دینار به یې ورته ښه و چې دا واله کشتۍ مالک چې وکړه چې د دریاب نه هر یو کب په خولې کې دینار راخلي نو دنه بیا معافي وغوښتله او هغې نه پس دته به ابن دینار وې لکه بنده هر قسمه ګناهګاري که شرابي دی او که کبابي دی او که هر څه دی او که په صدق بنده توبه وباسي نو هغه کړي ګناهونه هم الله معاف کوي التائب من الذنب کمن لا ذنب له توبه ایستون کې د ګناه نه داسې پاکې دی لکه چې کړی هم نه ده او مخکې خدای د کرامت خاوند ترې نه هم جوړوي خو توبه د صدق پکار ده او تش په خولې توبه په زړه نه او تش په خولې توبه مناسب نه ده چې په خولې توبه او زړه کې شوق د ګناه وي نو دا توبې سره دا ګناه هم در پورې خندا کوي چې بنده توبه مباسو دا غلط کارونه هم کې وی توبه بر لب صبح بر کف دل پر از شوق گناه معصیت را خنده میں آیت ز استغفار ما توبه بر لب پخلے توبه او صبح بر کف تسبیح پلاس کے دل پر از ذوق گناه
دا زړه د ګناه د شوق او د ذوق نه ډک دی نو معصیت را خنده مې آیت ز استغفار ما دې ګناه لم زما په دې توبه توبه پورې خندا ورغلا لکه توبه د صدقي نو التائب من الذنب کمن لا ذنب له او که د صدق نی نو الله پې پوهېږي لباسی توبه د چام قبلېږي نه هر څوک چې لباسی توبې وباسي نه قبلېږي نه الله پاک دې موږ او تاسو د بدو کارونو نه وساتي او د شریعت مطابق د ښکلې کارونو کولو توفیق دې الله ټولو ته نصیب کړي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين